داسې ډېر خلک به مو لیدلي نږدې دوستان به مې ناسته پاسته به مو ورسره وي ګپ شپ به مو ورسره وي خو چې کله یو مقام ته ورسېږي یا د چوکۍ باندې کښېني که نه احمد خان بیا مکمل بدل محمود خان ته جوړي که نه نو داسې خلک مو که لیدلي هغې ته لږ نږدې شي ورته ورشي په یو ترتیب باندې ځان ورته ورسوي ورته داسې ووایي دا چوکۍ چې ده دا انسان نه بدلوي بلکې چوکۍ د انسان اصلیت ښکاره کوي د چوکۍ ناستې نه مخکې دغه مقام ته چې ته رسېدلی وې هغې نه مخکې چې ته وې ته خو چا نه پېژندلې عام وې ما غوندې وې تا باندې پردې وې چې کله ته د چوکۍ یا مقام ته راورسېدې دا پردې درنه لرې شوې او ستا چې کوم اصلیت و هغه خلکو ته معلوم شو چې دا خو هغه پلانکی دی او اصلي نفر دا دی مخکې خو ما نه پېژندلې صحیح ده الله دې وکړي چې دغه خاصیت تاسو کې نه وي مخکې چې کم اصیل وي الله دې وکړي چې تر اخره همغسې اصیل پاتې شي چوکۍ مقام منزل د هر څه موقتي دي کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام هېڅ به هم نه وي سبا به در باندې زړه حمله راغلي هغه چې کوم ملګري هغه نږدې دوستان دي چې هغې در نه خفه یي که نه والله که بیا درته لاس هم پورته کړي چې الله ویې بخښي والله که قبر طرف ته دې مړی شي پوهېږې بهترینه دوست قیامت کې د هغه د ورور او د پلار نه به ښیي داسې ورځ رانیسي چې دا دوست دې وایي چې یا لیتني اتخذت فلانا خلیلا الله دې موږ تاسو دغه حالات نه وساتي السلام علیکم ورحمت الله ته چې ما ګوره شاید یا پلار یې او یا هم مور یې او ته به د اولادونو خاوند دی غواړې اولادونه دې په داسې شکل کې وګورې چې په آینده کې ستا تابعدار وي خصوصا هغه خویندې ورونو ته زما دا درخواست دی چې څوک په خارج کې ژوند کوي که غواړې اولادونه دې په اسلامي روحیه باندې سنبال ووینې غواړې اولادونه د آینده کې ستا تابعدار وروزل شي نو چې کوم ویب سایټ درته ښکاري په ده باندې کلیک کړه ځان دې راجستر که او په قرآن کور اکاډمي کې د اولادونه په آینده کې همداسې وګوره